سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو تاسو ته معلومات دی چې څو ورځې مخکې د لرو بر افغانانو د زړه سر اتل قهرمان د لوی افغانستان شهید عثمان کاکړ صاحب د پاکستان دهشتګر ریاست د ISI لخوا په شهادت ورسېدو. نو زمونږ افغانانو ورونو په انګلند برمنګم ښار کې سبا 28 تاریخ 6مه میاشت جون 2021 د 9 بجې نه واله تر 4 بجو پورې په برمنګم ښار کې حضرت بلال مسجد چې د افغانانو جومات دی د فاتحې پروګرام یې نیولی. فاتحه به په 1:30 شروع کېږي تر 4 پورې هم به فاتحه وي هم به خیرات به هم وي ډوډۍ به ورکول کېږي. نو ټولو افغانانو ته زمونږ دا په کلکه غوښتنه ده چې په لندن کې ملګري زمونږ د طرف نه ورته دا دغه دی بلنه ده چې راشئ په دې فاتحه کې حصه واخلئ او افغانان د خپل غم سره شریک کړو ځکه هغه د لرو برو او د لوی افغانستان شهید عثمان کاکړ صاحب. همداسې که په مانچستر کې ملګري وي که په لیډز کې وي که په برمنګم کې څومره افغانان وي نو دا ویډیو ور ورسوئ. یاد ساتئ 28 تاریخ 6مه میاشت 2021 کال د 9 بجې نه واله تر 4 بجو پورې په برمنګم ښار کې حضرت بلال مسجد چې د افغانانو مسجد دی B111 SD یعنې دی پوسټ کوډ دی B111 او SD یعنې دا SD وبخه نو دا د پوسټ کوډ دی. تاسې به هغلته راشئ او شرکت موږ سره وکړئ. جزاک الله خیر. دا ویډیو مخکې شیر کړئ. خدای پامان.